هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان پزی ورد خوشالی پزی ورد خوشالی کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان دا مو پیمان دا مو پیمان دا مو پیمان دا مو پیمان جوړ بکړو هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان پزی ورد خوشالی پزی ورد خوشالی کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان د اول پاز چې 108 کیلومتره ده دغه 108 کیلومتره ساحه د سرطان تر اخره پورې به دا انشاءالله موږ تکمیلوو او دا به سرته رسوو او بله د خوشخبري خبره دام کوشش کوو انشاءالله چې موږ د سنبلې تر اخره پورې په دې کې اوبه جریان پیدا کړي دغه اول پاس کې کوشش کوو چې موږ دا یو امتحاني دوره به هم وي او انشاءالله دا به موږ ملت دپاره دا وړاندې کوو پزی ورد خوشالی کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان جوړ بکړو هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان پزی ورد خوشالی او امارت اسلامي په دې کې مشران مصمم دي او متعهد دي چې دا کار موږ شروع کړی دی او دا به انشاءالله موږ اخر ته رسوو بغیر د انشاءالله د کوم مشکلاتو نه ځکه موږ په دې کې څه خارجي او یا بل طرف نه کوم دي کې موږ څه موانع نسو برداشت کولی او نه ستا نه برداشت کوی سو دا موږ انشاءالله په خپل تعهد سره دا به انشاءالله موږ سرته رسوو او دا د امارت اسلامي یو کریډټ دی چې موږ په خپل داخلي منابعو باندې سره د تحریمونو سره د مشکلاتو موږ دا شروع کړو انشاءالله دا موږ سرته رسوو ورک شلو یاغې خزان پزی ورد خوشالی پزی ورد خوشالی کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان جوړ بکړو هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان پزی ورد خوشالی دې کې 6,000 پورې کارګر کار کوي ماهر او غیر ماهر فني او غیر فني خلک دې کې په خدمت بوخت دي او 3,000 پورې تقریبا ماشینري کار کوي او دارنګه په دې کې تر 1.5 سل نه زیات شرکتونه په کار بوخت دي کار خو دغسې عملاً الحمدلله بغیر وقفې څخه کار روان دی د نړۍ سیال به یو لا کړو پرمختګ ربا شو په قوت سنبال شو په قوت سنبال مینې ورور ولی کې پزی ورد خوشالی پزی ورد خوشالی کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان جوړ بکړو هیواد هیواد دشمن همیشه د پاره تبلیغات پیدا کول چې په کانال د کوشتفي دوی شروع کولی نسی او یا دوی کوی نسی یا دا دوی د وسه توان ناخواته ده کله به خارجي بانه کول کله به خارج او کله داخل کله یو بانه او بله بانه اوس بیا اخر دې ته ورسېدل چې دا کار درېدلی دی نه کار الحمدلله زموږ کار روان دی جریان لري او دا مونږ په خارج او داخل پورې اړه څه نه لري ځکه زموږ منابع د دې لپاره چې کوم منابع تخصیص شوي دي هغه داخلي منابع دي موږ په خپل داخلي امکاناتو باندې دې کار شروع کړی دی او دا به جریان لري او هیڅ قسمه بغیر وقفې څخه کار دا جریان لري هیڅ قسمه څه مانع تر اوسه پورې نه ده راغلی او په دې امید باندې چې مانع به نه وي انشاءالله طلبه کامیاب دې وي غازي زړه د ټول جهاد پزی ورد
ورد خوشاله وزي ورد خوشاله کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان جوړ بکړو هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان. او په دې کې موږ دارنګه په پلونه لرو سربند دارنګه د حیرتانو پل سربند چې کوم دی هغه 10% کار په مخ تللی دی او د حیرتانو په مسیر د حیرتانو د مزار کوم سړک چې دی په دې مسیر باندې هم دغه پل 40% په مخ تللی دی د ریل پټلۍ فیصدي هم تقریبا 15% کار په مخ تللی دی خو به هر حال کار جریان لري او کار موږ انشاءالله په دې تمه او په دې امید باندې چې دا کار به زموږ د سرطان تر اخره پورې موږ دا کار سر ته رسوو. وطن نور نه غواړو جنګ بمبار وي دې تل آباد وطن وي بهر یرغل مختور وي بهر یرغل مختور کور د زمرو خراسان وزي ورد خوشاله وزي ورد خوشاله کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان جوړ بکړو هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان د جنت په شان وزي ورد خوشاله وزي ورد خوشاله کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان دامو پیمان دامو پیمان دامو پیمان